ګرانو نازولو ماشومانو السلام علیکم. خدای دې وکړي چې جوړ و روغ راغلي وئ چې خپل درس ته غوږ ونیسئ. درس به بیا څنګه پیل کړو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. آفرین. ډېرو ګرانو او خوږو ماشومانو د تاسو د نن ورځې درس اسلامي آداب دي او د اسلامي آدابو د درسونو په لړۍ کې نن ورځ تاسو د ډوډۍ د خوړلو آداب زده کوئ. د ډوډۍ د خوړلو آداب څنګه وي؟ کله چې تاسو د ډوډۍ وخت شي مورجانم نارې کړي چې راځئ چې ډوډۍ وخورو، بیا نو لومړی باید څه وکړئ؟ لومړی باید ولاړ شئ او خپل لاسونه د لاس مینځلو مایع یا صابون د اوبو سره پاک پرېمینځئ. وګورئ په دې ویډیو کې دغه هلک خپل لاسونه څنګه پاک مینځي او تاسو باید خپلو ګوتو منځونه د خپل ورغوی ښه وموښئ. وګورئ دلته په ویډیو کې ما تاسو ته راوړي چې څه رقم خلک لاس مینځي. پاک صفا خپل لاسونه پرېمینځئ چې تاسو په لاسو کې میکروب پاتې نشي چې بیا خدای نخواسته تاسو خولې ته ولاړ شي او مریضان شي. پس دغه به آشپزخانې ته ورځئ او هغه شیان چې تاسو په وس کې وي هغه واړه شیان به د مورجانې سره مرسته کوئ او د دسترخوان سر ته به یې وړئ. پس له هغې د دسترخوان شاوخوا به منظم کینئ او د خپلو ګونډو په سرو به دستمال واچوئ چې د ډوډۍ میدګي د تاسو په کالیو ونه لویږي او بسم الله الرحمن الرحیم به ووایئ او ډوډۍ به پیل کړئ. نو اول کې تاسو منتظر شئ چې تاسو مورجانه تاسو مشر ورور یا خور یا پلارجان تاسو ته د تاسو برخه ډوډۍ په بشقاب کې یا کاسه کې واچوي. تاسو خپل لاس وړاندې مه کوئ په څه چې تاسو لاس نه رسیږي او که کوم شی مو اخیستل بیا یې په کاشوغه یا په پنجه واخلئ او په خپله اندازه یې واخلئ. ګورئ چې ډېر وانخلئ چې بیا در ځنې پاتې شي چې ډېره ګناه لري. او کله چې ډوډۍ خورئ نو د خولې غږ مو مه وباسئ، په پټه خوله ډوډۍ وژویئ. دا ټول د ډوډۍ خوراک آداب دي او د دسترخوان په سر ډېرې خبرې هم مه کړئ، سوالونه ډېرې خبرې مه کړئ تر څو چې پوه شئ چې تاسو څه شی وخوړل. د مورجانو نه مو شکریه وکړئ او یا دا چې خیر یوسې ورته ووایئ چې تاسو ته یې مزهدار خواړه پاخه کړي. او پس له هغې نه چې ماړه شوئ بیا څه باید ووایئ؟ باید د الله نه شکرګزاري وکړئ چې تاسو ته یې حلاله ډوډۍ درکړي او تاسو یې په خوند وخوړه. نو الحمدلله شکر ووایئ. نو اوس تاسو الحمدلله ووایئ. الحمدلله. آفرین، شاباس. تاسو د نن ورځې درس هم دومره و. نور نو مو وخت پوره شه. د خدای په امان.